او بخونکي څښتن تعالی په نامه سلامونه درنو زده کوونکو. موږ او تاسې په تیره ویډیو کې تشبیه ولوستله. تشبیه خواندیم. تشبیه مو زده کړه چې د ادبي فنونو په بدیع نه بلکې په بیان برخه پورې اړه لري. بخش بیان ادبی فنون ربط داره. ادبی فنون درې برخې لري، سه بخش داره: بدیع، بیان او معانی. او همداسې راغلو تشبیه مو وویله چې خپله تشبیه خود تشبیه 5 رکنه لري، 2 اساسی او 3 فرعی، یعنی 2 اصلی او 3 فرعی: مشبه، مشبه به، د وجه شبه، د تشبیه غرض او همداسې د تشبیه عادت. دا مو زده کړه، ایره یاد گرفتیم او په شعرونو کې مو هم کار کړه، در اشعار هم کار کردیم. نن راځو امروز میایم او د تشبیه ډولونه یا هم د تشبیه ویش زده کوو. تشبیه تقسیم بندی. تقسیم بندی تشبیه را امروز با هم کار میکنیم. شپږم لوست درس ششم د تشبیه ویش تقسیم بندی تشبیه. تشبیه ویش د طرفینو په لحاظ، د عاداتو په لحاظ، د وجه شبه په لحاظ، د ابتذال او ندرت په لحاظ دا د تشبیه ډولونه دی یا ویش دی چې باز با هم یاد میگیریم و کار میکنیم. ما با تشبیه زده کو، ما تشبیه را یاد خواد گرفتیم، نوی کلمه بزده کو، کلمات جدید را یاد خواد گرفتیم او په همدې ترتیب سره د تشبیه د ویش په هکله به معلومات ترلاسه کو. معلومات در قسمت تقسیم بندی تشبیه به دست آوردیم. نو پام وکړئ، پس دقت بکنین چې دغه لوست زده کړئ که درس یاد بگیرید. د ځینو څېړونکو په اند نظر به نظر بعضی از محققین، څېړونکو محققین په اسلامي پیر کې لومړنی سړی چې د بیان علم په اړه یې څېړنې کړي در جریان یا دوره پیر یعنی در دوره اسلامی شخصی که اولین شخصی که در قسمت علم بیان صحبت کرده یا تحقیق کرده، بررسی کرده، هغه ابو عبید مسنا دی. او ابو عبید مسنا هست. د زوکر کال معلوم نده، تاریخ تولدش معلوم نیستی که در کدام تاریخ تولد شده. خود مړینې کال 211 هجری قمری کول شوی دی، اما تاریخ وفاتش سال 211 هجری قمری نشان داده شده است. د بیان په باب یو کتاب لیکلی. او در مورد بیان یک کتاب نوشته چې مجاز القرآن یه بولی که مجاز القرآن او را مینامند. بولی یعنی که مینامند. ابو عبیده په دې کتاب کې هغه کلمات را ټول کړي. ابو عبید در این کتاب آن کلمات را جمع آوری کرده چې د موضوع به لحاظ با معانی که استعمال نلري، که از لحاظ موضوعی در معانی استعمال نداره، استفاده نداره، بلکه با مجازی معنا و که استعمالوی، بلکه در معناهای مجازی او را بیشتر استفاده میکنن. پس او کلمات را در اینجا استفاده کرده. د بیان لغوی معنای لغوی بیان سپړل، باز کردن، څرګندول، آشکار کردن او په ډاګه کول دی و آشکارا ساختن یا واضح ساختن است. این معنای لغوی بیان است. بیان هغه پوهه ده، بیان آن علم است چې دیوی معنا دلالت به بېلابېلو لارو ښیي که دلالت یک معنا را بر راههای متفاوت چی میکنه؟ نشان میده ای که اونمو معنا در کدام راه ها استفاده میشن. در علم اصلی موضوعات مجاز و کنایه دی. موضوعات اصلیش مجاز و کنایه هست. خو تشبیه لمستعار مجاز داره، د تړاو په صورت کې هم ملګری کیږي، اما تشبیه به خاطر ارتباطی که با مجاز مستعار داره امرایش همراه میشه. تشبیه یو داسې ادبی ښایست دی. تشبیه چنین زیبایی ادبی هست چې په منظوم کلام کې که در کلام نظمی ما ښکلا، زیبایی، خوند، لذت، کیفیت زیاتوی زیاد می سازه. یعنی در کلام ما زیبایی، لذت و کیفیت را زیاد می سازه او د شعر ژبې په کارولو کې ځانګړې ونډه او ارزښت لري و در کاربرد کارولو یعنی کاربرد و در کاربرد زبان شعری یک ارزش و
سهم رول خاصی را داره این تشبیه. در لوست که ما تشبیه و ارکان و پیژندل در درس گذشته ما تشبیه و ارکانش شناختیم و پیژندل شناختیم. اوس به د ویش او ډولونو په اړه معلومات ولولئ. حالا در قسمت اقسام و تقسیم بندیش معلومات را میخوانید. د تشبیه کارول په کلام کې څه ارزښت لري؟ کاربرد تشبیه در کلام یعنی در سخن چی ارزش را داره؟ د وینا یا د مطلب د ادعا ژبه او د شعر ژبه دواړه یو راز نه دي. زبان افاده کردن یک مطلب و زبان شعر هر دوتا یک رقم نیستند. د شعر په ژبه کې د مطلب د افاده ترڅنګ احساس و هیجان هم وي. در زبان شعری بر علاوه از اینکه مطلب افاده میکنه در اونجا احساس و هیجان هم میباشه. همدا تشبیهات او استعارې دي چې د شعري ژبې په جوړولو کې ونډه لري. همین تشبیهات و استعاره ها هستند که در ساختن زبان شعری رول دارن، نقش دارن. د شاعرانه انظورونو د جوړولو مهمه وسیله ګرځي و وسیله های مهم ساختن تصاویر شاعرانه می شود. د تشبیه ویش په لاندې ډول شوی دی. تقسیم بندی تشبیه به قسم ذیل صورت گرفته. د طرفین د موقعیت به لحاظ از لحاظ موقعیت طرفین ما گفتیم که چی هسته؟ مشبه و مشبه به هسته. پس از لحاظ موقعیت از اینا تشبیه د مشبه و مشبه به د موقعیتونو لمخی از روی موقعیت مشبه و مشبه به په مفروقه و ملفوفه تشبیه باندې ویشل کیږي. بعد تشبیه مفروقه و ملفوفه چی میشه؟ تقسیم میشه. مفروقه تشبیه هغه د چې په بیت یا مصره کې مشبه و مشبه به یو بل ته څیرمه یا نږدې واقع شوی وي. مفروق تشبیه چه رقم تشبیه هسته؟ او هسته که در بیت یا مصره مشبه و مشبه به نزدیک همدیگر واقع شده باشند. څیرمه نزدیکی همدیگر واقع شده باشند. یعنی مشبه و مشبه به هر دوتاش پهلو در پهلو د اونمو یک مصره باشه. خط تور حرفونه مخ د کتاب د پاڼې شغل د کتاب د بل کتاب را څخه یوړ. خط تور حرفونه مخ د پاڼې د کتاب دی. خط در اشعار زمان که میایم به معنای ریش و بروت است. پس میگه ریش و بروتت خطهای سیاه کتاب و ای چهرهت ای رویت همون صفحه کتاب. شغل ای که کتاب دیگر از پیش من برد. یعنی از روزی که من صورت تو را دیدیم پس دیگه اصلا مطالعه نمی کنم. خب در شعر ای قسمی آمده. ببینین در اینجا در رحمان بابا پده بیت که در این بیت رحمان بابا که بیت از کی است؟ از رحمان بابا هست. د محبوب پر مخ تور خط د ګیره او بریت له تورو حرفونو سره او مخ یې د کتاب له پاڼو سره تشبیه کړی. یعنی که همون ریش و بروت را با حروف کتاب و چهره را با خود کتاب چی کرده؟ تشبیه کرده. خط مشبه، تور حرفونه مشبه به، مخ مشبه، کتاب مشبه به. هر دوتاش چی شده؟ پهلوی هم آمده. پس این مفروق تشبیه هست. یا لکه په لاندې پښتو لنډۍ کې یا در دو بیتی ذیل ببینیم که چه قسمی طرفین د اینجا موقعیتش نشان داده. سترګې ډولۍ باڼه پرې چتر د جانان مینه پکې ناوې ګرځومه. چشمها دولی و پلکها یا مژهها چتری. محبت معشوق خود را مثل عروس د او گشت و گذار میتون. پس ببینین چی پا پورت لنډۍ که در دو بیتی بالا سترگی، چشم مشبه، ډولۍ مشبه به او باڼه یعنی مژگان مشبه، چتر مشبه به او د جانان مینه مشبه، ناوې مشبه به. پس نو دلته دواړه څنګ په څنګ راغلي، هر دوتا پهلو د پهلو آمدن، نږدې راغلي. د دې لپاره دا مفروقه تشبیه ده، تشبیه مفروقه هسته. راځو
دا چې مشبه او مشبه به یا د تشبیه طرفین یو بل ته څیرمه راغلي دي نو مفروقه تشبیه بولی. این که مشبه و مشبه به یا هم امی طرفین تشبیه با همدیگر نزدیک آمدن پس تشبیه مفروقه نامیده میشه. حال تشبیه ملفوفه را میخوانیم که چه رقم تشبیه هسته. ملفوفه تشبیه کچیری په یو بیت یا مصره کی اگر در یک بیت یا مصره مشبه و مشبه یعنی څو مشبه او څو مشبه به داسې ډول راوړل شي چند تا مشبه ها و چند تا مشبه به ها چنین آورده شوند به قسم آورده شوند چې له مشبه سره مشبه په یو نیم بیتی کې او له مشبه به سره مشبه به په بل نیم بیتی کې راغلی وي که مشبه ها در یک نیم بیتی و مشبه به ها در نیم بیتی دیگر آمده باشند. یعنی له مشبه سره مشبه به نگده یا څنګ په څنګ کې نوی، یعنی که مثل قبلی مشبه با مشبه به چی نباشه؟ پهلوی هم نباشه، څنګ په څنګ پهلوی هم یا نزدیک نباشه. ملفوفه تشبیه بولی تشبیه ملفوفه او را می نامند. لکه په لاندې بیت کې مثل در بیت زیل توری زلفیش نخالون سره رخسار، موهای سیاه، خالهای سبز و کومه های سرخ، شنه توتیان سره گلون ترخ آمار. توتی های سبز هستند، گلهای سرخ هستند و مارهای سیاه هستند. شما ببینید در اینجا زلف را با مار تشبیه کرده. زلف شنه خالون خالهای سبز را با توتی های سبز تشبیه کرده. سر رخسار یا کومه ها را با گلهای سرخ چی کرده؟ تشبیه کرده. پس در نیم بیتی اول کلا مشبه ها آمده و در نیم بیتی دوم کلا مشبه به ها آمده. در اینجا وقتی که این کار شد پس که وجه شو به قسمت موی و خامار یا مار امو درازی یعنی توروال یا درازی وجه شبه در درازی و سیاهیش وجه شبه هست. حال اینجا میگه در پایین هم برتان گفته که خالون مشبه توتیان مشبه به شینوال یا خایستی وجه شبهش زیباییش و امو سبزیش هسته. رخسار مشبه گلون مشبه به وجه شبهش همو سرخی و زیباییش هسته. څرنګه چې مشبهګانې په یو نیم بیتي کې او مشبهګانې په بل نیم بیتي کې یعنی سره لرې راغلي نو مفروقه تشبیه بولی. پس تشبیه مفروقه ای را می نامد. فقط قدر بدانید دوستان چی مفروقه تشبیه مشبه و مشبه به باید پهلوی هم بیاید. مفروقه تشبیه مشبه و مشبه به ها جدا از هم بیاید. یکیش در یک نیم بیتی بیاید دومیش در نیم بیتی بعدی بیاید. ایره میگن تشبیه ها از لحاظ طرفین. به تشبیه بیش ده ابتذال و ندرت به لحاظ ابتذال و ندرت. ابتذال یعنی زیاده روی، زیاد استفاده کردن. ندرت یعنی کمیابی، کم استفاده کردن. ده ابتذال و ندرت به لحاظ تشبیه به مبتذل و نادر تشبیه باندې ویشل کیږي. از لحاظ ابتذال و ندرت تشبیه مبتذل و تشبیه نادر چی میشه؟ تقسیم بندی میشه. نادر تشبیه هغه ته چې شاعرانو کې لږ استعمال ولري او یا کوم شاعر نوی پیدا کړی وي. تشبیه نادره او تشبیه است از اسمش پیداست، کمیاب هسته که شاعرها او را کم استفاده کنه و یا هم بیخی یک چیز جدید را پیدا بکنه. لکه پلاندی بیت که مثل بیت زیل شما ببینید چې یه خال په مخ کې وینم حیرانیږم په جنت کې ولیدی آسیه و گام. میگه وقت خال را در چهرش میبینم حیران میشم که در بهشت چطور یک گناهکار قدم میگذاره. آسی گناهکار. پس در بیت بالا پورت بیت که خال مشبه آسی گناهکار مشبه به ده او مخ مشبه چهره مشبه او همداسی جنت مشبه به ده. جنتش مشبه به هست. از لحاظ ملفوفه و مفروقه چی میشه؟ ملفوفه میشه چون جدا جدا آمده. او دلتا
خال او آسی ترمنځ توروالی وجه شده در بین خال و بین آسی سیاهی چی است وجه شده است و بین مخ او جنت ترمنځ بین چهره و بهشت وجه شده یک ښایست و سپینوالی دی زیبایی و سفیدیش است. څرنګه چې لږ شمېر شاعران کارولې ده نو نادره تشبیه بولیم به خاطر که تعداد کم شاعرها او استفاده کرده پس او را تشبیه نادر میگن. خال روی را بیشتر با زخم بیشتر با چیزهایی که مثلا گل را بدرنگ میسازه چی کرده تشبیه کرده ولی اینجا ببینین با یک گناهکار تشبیه کردن خال روی یک چیز کمیاب هستن. مبتذل تشبیه مبتذل هغه د برعکس نادره هغه د چې شاعرانو که خورا زیاد استعمال لري او هسته که در بین شاعرها بسیار زیاد استفاده داشته باشه لکه د زلفو تشبیه لسنبل سره مثل از اینکه زلف را با سنبل تشبیه میکنن یا د مخ تشبیه لگل سره یا چهره را با گل تشبیه میکنن که کار هر شاعر است لکه پلاندی بیتونو که مخ دی لکه گل سنم زلفی دی سنبل سنم چهرت مثل گل هست و زلفت مثل سنبل است. خب چهره با گل مشبه به و زلف با سنبل مشبه به شده که هرچو د بنو غشی کاغولی اگر هر قدر تیر مژگان خود کچ میزنه به این طرف و او طرف میزنه یولد نخی د زړه نه درومي خطا یکیش هم از نشانه قلب خطا نمیره. پس این کار را شاعران بیشتر انجام دادن که مژگان را یا پلک را با تیر چی کنن مشبه یا تشبیه کنن و در اینجا بانه یا بانو چی میشه مشبه و غشی چی میشه مشبه به میشه. په لومړي بیت کې مخ له ګل سره چهره با گل او زلفی لسنبل سره او په دویم بیت کې باڼه له غشو سره تشبیه شوي. څرنګه چې هر شاعر د غشي تشبیه کاروي قسمی که هر شاعر تشبیه مو تیر را به کار میبره نو مبتذل تشبیه افتایی پس تشبیه مبتذل برش میگه. تشبیه نادره و مبتذلن. نادر یعنی کمیاب یک چیز جدید را بیارن تشبیه کنن. هر کس میگه لبت لعل هست دندانت مروارید هست ولی زمانی که بیاین یک چیز جدیدی را بگوین باز او را میگیم نادره و چیزی که همیشه استفاده شده هست او را باز میگیم که مبتذله. د تشبیه ویچ د وجه شوبه په لحاظ از لحاظ وجه شوبه تشبیه تقسیم بندی شده یا تقسیم بندی تشبیه از لحاظ وجه شوبه. د وجه شوبه په لحاظ تشبیه پر مفصله او مجمله باندې ویشل کیږي. با مفصله و مجمله تقسیم بندی میشه. مفصله تشبیه هغه ده او هست چې د تشبیه وجه لفظاً پکې ذکر شوی وي. یعنی مفصله تشبیه او تشبیه هست که وجه شبه لفظاً د او ذکر باشه د خود بیت وجه شبه آمده باشه که اینی گپ است. لکه پلاندی بیت که مثل بیت زید د غفلت په خوب ویده خلق یې نه اوري که حمید ناری وهی لکه جرس. او مردمی که به خواب غفلت خوابیده هستند نمیشنوند اگرچه حمید هر چقدر چیغم بزنه مثل جرس واره. جرس کی هست؟ شما شاید بعضی سریال هایی را دیده باشین یا بعضی فیلم هایی را دیده باشین که در امپراتوری ها زمانی که یک گپ می شد دعوتی به عمل می آمد باز یک دولچی می بود یک دانه همون کسی که همراهش می رفت باز دول می زدن که مردم با خبر باشین که فردای نیگه پسته اون را میگن جرس. پس در اینجا ببینین که حمید مومند خود را با جرس چی کرده؟ تشبیه کرده. حمید مشبه میشه جرس مشبه به چیغ زدن هر دوتایشون. یعنی هر دوتا میخوای یک گپی را به مردم برسانه چی میشه؟ وجه شبه میشه ناره. پس در اینجا لفظاً ذکر شده. وقتی لفظاً ذکر شد مفصل تشبیه میشه.
قسمی که در اینجا باز دوباره برتان تشریح کرده په پورته بیت کې حمید خپل ځان له جرس سره تشبیه کړی دی او نارې وهل یې وجه شبه چې لفظا ذکر ده نو مفصل تشبیه ده پس تشبیه مفصل است. مجمل تشبیه برعکسش میشه که ذکر نباشه. حالا ببینیم که چی میگه. مجمل تشبیه هغه تشبیه ته چې د طرفینو ترمنځ د تشبیه وجه لفظا نوی ذکر شوی لکه په لاندې بیت کې. تشبیه هست که وجه شبه در بین طرفین لفظا ذکر نباشد. مثلا مخ دې لکه لمر دی ورته زیر کتلی نشم ځکه یې د مدحی له عهدې وتلی نشم. چهرت مثل آفتاب است و برش به دقت سیل کرده نمیتونه به همین خاطر است که از عهده صفت کردنش برآمده نمیتونه. عبدالقادر خان خټک چې د خوشحال خان خټک زوی دی په خپل پورته بیت کې یې د محبوب مخ چهره محبوب خود را للمر سره تشبیه کړی دی، یعنی مخ مشبه او لمر مشبه به. د مخ او لمر ترمنځ د تشبیه وجه چې ښایست او روحاني ده څرګند ډول په کلام کې ذکر شوی نه ده. وجه شبه که بین چهره و آفتاب هسته، زیبایی و روشنیش هسته. اما شما در این بیت هیچ جایی ندیدین که زیبایی و روشنی رو چی کرده باشه؟ ذکر کرده باشه. به همین خاطر که به کلام ذکر نشده پس این مجمل تشبیه میگن. صحیح شد؟ دال د تشبیه وجه د عادات به لحاظ به قسم عادات، یعنی تقسیم بندی تشبیه از لحاظ عادات. ای که عادات چی هست ما ایره در ویدیوی قبلی کار کرده بودیم. د عادات به لحاظ تشبیه پر مرسله یا مطلق و مؤکده بندی ویشل کیږي. بدون و هستن مرسله و مؤکده. مرسله یا مطلق تشبیه هغه ده مرسله او هسته چې د تشبیه عادات یا کلمه په بیت کې ذکر وي که عادات تشبیه در خود امو بیت ذکر باشه. لکه په دې بیت کې مثل بیت زید خمارانو غوندې ګرځي په گنجونو نشته هیڅ په زړه کې ډار د تورو زلفو مثل اژدها بالای گنجها گشت و گذار میکنن. هیچ ترس در دل خود از زلف سیاه ندارد. در اینجا ببینین خمار اژدها زلف سیاه را برش تشبیه کرده. زلف سیاه چی میشه؟ مشبه و خمار مشبه به غوندی عادات تشبیه میشه که در اینجا لفظا ذکر شده. په دې بیت کې زلفې له خمارونو سره تشبیه دي. د زلف او خمارونو ترمنځ د تشبیه عادات غوندې په بیت کې ذکر ده. نو د عاداتو د ذکر به لحاظ مرسله یا مطلقه تشبیه ده. پس تشبیه چی هست؟ مرسله هست. مؤکده تشبیه هغه تشبیه ده چې د مشبه او مشبه به ترمنځ د تشبیه عادات یا کلمې په بیت کې نوی ذکر شوی در بیت ذکر نشده باشه، عادات ذکر نشه. لکه په دې لاندې بیت کې مانند بیت زیل نه به پزور پر رضا خلاص شي نه په عقل و دانش دنیا دامگاه ژوندون دانه اجل یه دم یه خیده. میگه نه به زور و زاری خلاص میشه نه به عقل و دانش. چرا؟ به خاطر که دنیا دام هست، زندگی دانی امو دام هست و این دام را کی گذاشته؟ اجل گذاشته. پس در اینجا ببینید دنیا مشبه دامگاه مشبه به، زندگی مشبه دانه مشبه به، اجل مشبه دام مشبه به. په پورته نیم بیت په دویم نیم بیتی کې در نیم بیتی دومش دنیا له دامګاه سره ژوندون له دانې سره او اجل له دام سره تشبیه شوی دی، تشبیه شده هست. خو د تشبیه د عاداتو ذکر پکې نه دی شوی، اما ذکر عادات در اونجا نشده. نو مؤکده تشبیه بولی. پس تشبیه مؤکده میگن. تشبیه نور دیر ډولونه هم لري، دیگه اقسام هم داره. خو مهم یه هم دغه و چې دلته در و پیژندل شد، اما مهمترینش همینا بودن که براتون معرفی شدن. نو راځو د متن لنډیز ته وایو چې
تشبیه د شاعرانو د انځور د جوړولو مهمه وسیله ده. تشبیه که است وسیله مهم ساختن تصویر زندگی یا تصویر شعر از شاعرها هست. همدا تشبیهات او استعاری دی چې د شعر ژبه او د وینا ژبه سره توپیر وي. می تشبیهات و استعاره هستند که کلام ساده مرا با کلام شعری ما متفاوت می سازه. تشبیه څو ډوله ویش لري، یعنی چند نوع تقسیم بندی داره. د طرفین د موقعیت په لحاظ مفروقه او ملفوفه، د استعمال لمخې نادره او مبتذله، د عاداتو لمخې مرسله او مؤکده، د وجه شبه لمخې مفصله او مجمله تشبیه باندې ویشل کیږي که یکی با هم نزدیک بود، یکی با هم دور بود. ده یکی ذکر میشد، ده یکی ذکر نمیشد. یکی زیاد استفاده میشد، یکی زیاد استفاده نمیشد. ده تشبیه ځینې نور ویشونه لکه د عادي او غیر عادي تشبیه، همداسې تسویه او جمع تشبیه، د ماهیت لمخې د ویش، د طرفین د بسیطوالي او ترکیب لمخې ویش هم لري چې دا بیا د پوهنتون مربوط کیږي. این بخشا باز ربط به بخشای رشته های پوهنتونی میگیره. کسایی که میرن ادبیات میخوانن در این قسمت ها باز بیشتر مطالعه میکنن. شما که همینقدر فهمیدین کفایت میکنه در صنف 11. دستی په فعالیتونو کې در بخش فعالیت ها په پنځم فعالیت کې دلته ځینې پوښتنې شوي دي. در فعالیت پنجم بعضی سوالات ازتان شده چې دې ته به تاسو ځواب ورکړئ، به یې شما جواب بدین. نو دا زموږ د تحصیل وستی بود درس ما و شما چې هیله لرم تاسو زده کړئ. امیدوار هستم که یاد گرفته باشین. حتما مزده کړئ، حتما یاد گرفتین، ځکه چې مخکې تشریح به خاطر که خوب تشریح کردم. یا هم که پوښتنه لري، اگر سوال دارین، وړاندیز لري، کومه نیوکه لري، انتقاد پیشنهاد دارین، کومنټ مو په خدمت کې دی. په کومنټ کې هر څه ویلای شئ. ډیره زیاته مننه. د الله پامان.